السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم لري؟ مخ مرجان نوم دی. مرجان تعلق د کوم دي سره؟ یاره زه خو پوه شوې که نه د کور مې اوسېدونکی یم او پوه شوې که نه قوم یم پوه شوې که نه مسوزی او پوه شوې که نه اوسېدونکی پوه شوې که نه بدامه میرباغ. یوه پوښتنه کوم جواب به راکړي؟ ها بلکل. مو سره یو طلاب دی ډان دی په هغه کې مو سره د 10,000 روپیو نوټ پروت دی. هغه نوټ به ته څنګه راخلي؟ نو هغه به پوه شوې که نه داسې راخلې څه پوه شوې که نه په ورغوټا به کې راوابخلې. څنګه به ورغوټا؟ نو داسې به ورغوټا کې څه بس لاس به ورواچوې راوابخلې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ محمد افضل. محمد افضل کوم دي سره تعلق سره؟ زه بدامې سره تعلق. سبق دی ویلی؟ څومره؟ میټریک. ماشاءالله. یوه پوښتنه کوم جواب به راکړي؟ انشاءالله. مو سره یو ډان دی د اوبې هغه کې مو سره د 10,000 نوټ پروت دی. هغه به مو څنګه راخلي؟ نو خو مشکله دی څنګه به راخلي؟ که یو ډان دی خامخا به هغه په څه طریقې سره هغه نه مو راخلو په لاختې به راخلو مو به سې جمپ وایو هغه نوټ به مو څنګه راباسو؟ نه ختم شو نو نوټ نه اوبه کې څه پریزه ختم شو. نه دی ختم ښه صحیح ورکړي اخی. دکاندار یې نه خلي نو بیا څه پکې؟ نه لکه دکاندار بیا اخلي هلته به هغه به مو راباسو څه طریقه. زه تا نه در بستنې پوښتنه کوم. نغده به ورګاډېږي. څنګه به ورګاډي؟ بس لمبو یا زده دی پوه شوې راوایي. بله پوښتنه درنه کوم د هغه جواب به راکړي. یو میلمه راغلو تاسو حجرې ته او د تاسو حجرې کې په دیوال باندې یو پیکچر لګېدلی دی او میلمه ته نو پوښتنه وکړه چې دا چوک دی. تا ورته ویلو چې دا د ما د پلار زوی دی ښه د ما هېڅ نه کېږي. دا به د تا څه کوي؟ دا بس د پلار څه شي خبره ده مې خپل شو ګره. دا اوس راته زر بیایي 5 ورې څه شین سوچ سور سوچ. څنګه؟ شین سوچ سور سوچ. سین سوچ زر 5 ورې. دا مناز ده. نه خیر یو ورې کوشش وکړه. یاره مشکله دی دا. خیر کوشش وکړه یلی شي. شین سوچ سور سوچ. نه دا مشکله دی. خیر کوشش وکړه یلی شي. یکی ورې ټرای وکړه. لکه څنګه ته وایې؟ شین سوچ سور سوچ. شین سوچ سور سوچ. سور سوچ. سین یاره مشکله دی. وعلیکم سلام. څه نوم دی کوم دي سره تعلق سره؟ محمد ظهور بدامې سره تعلق ساتي. تعلیم دې کړی؟ تعلیم مې لاغونډې کړی 5مه پر. ماشاءالله. یوه پوښتنه کوم جواب به راکړي؟ ولې نه. مو سره هغه کومې شی دی چې د ورځې مو سره خوبیولی د شپې مو سره ژاړي چې څومره زیات ژاړي هغوره بیا مړکونې ته نږدې شي. ورځې خوبیولی او د شپې ژاړي چې څومره زیات ژاړي هغوره بیا مړکونې ته نږدې شي. دا خو شپېراک دی. شپېراک څنګه ورته؟ شپېراک شپې ژاړي؟ ژاړي نه خو اواز کوي که نه اواز کوي نو بیا مړ کېږي؟ نه مړ کېږي. ولې نه ستی مړ کوي؟ نه که نه ما ته ویل چې څومره زیات ژاړي هغوره بیا مړ کېږي. شپېراک یوې ورځې کې یا په یو ټیم باندې مړ کېدلی شي؟ نه. بیا څنګه شپېراک؟ ښه 5 ورې ورته زر وایي چې شین سوچ سور سوچ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ ما محمد فاروق. محمد فاروق بای کوم دي سره تعلق سره؟ زه خو ډوګر صاحب خو ساتین کې اوسم. تعلیم دې کړی؟ تعلیم خو نه دی کړی. یوه پوښتنه کوم جواب به راکړه. ولې نه. مو سره یو ډان دی طالب دی هغه کې د 10,000 روپیو یو نوټ پروت دی. هغه نوټ به ته څنګه راخلي؟ نو والا مورګاډېږي څه یې راخلي. دیږي څه یې راخلي. ښه زر ته 5 ورې وایي چې شین سوچ سور سوچ. نو نه شو ویلی. خیر کوشش وکړه یلی شي. یو ورې خیر څه ویلی شوی هم ته ویلی. شین سوچ سور سوچ. زر شین سور سوچ. شین سوچ سور سوچ. دې څه کړه نه شو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی کوم دي سره تعلق سره؟ بدامې سره تعلق ساتم. محمد روشن مې نوم دی. محمد روشن بای تعلیم دې کړی؟ یاره سه لږ ځګ مې کړی 8 نمبر. ماشاءالله. یوه پوښتنه کوم جواب به راکړي؟ یاره وکړه او جواب به دې ورکړي. مو سره یو طالب دی مطلب د اوبې مو سره یو ډان دی هغې کې مو سره د 10,000 روپیو یو نوټ دی هغه به څنګه ته راباس؟ طالب خبره څه ځنه طالب غاټ وي وړوکی وي نه که داسې طالب ته اوس کې خبره څه دا کیدای نه شي طالب دی د 5,000 لوټ یوس وي. څه 5 ګزارې به راته زر یایي څه شین سوچ سور سوچ. شین سور. شین سوچ سور سوچ. شین سوچ سور سوچ. نه کوشش وکړه یلی شي. شین سوچ سور سوچ. شین سوچ سور سوچ. زر شین سوچ سور
سوچ شین سوچ سور شین. مننه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ ما نوم دی محمد قیوم. کوم ځای سره تعلق ستا؟ بدامې سره. تعلیم نه کړی؟ او څومره؟ میټریک. یوه پوښتنه کوم جواب راکړه. وکړه پوښتنه. یو میلمه دی تاسو بیټک ته رولو حجرې ته په دیوال باندې یو پیکچر لګېدلی دی دا تونه پوښتنه کوي چې دا د چوک دی ته ورته په جواب کې چې دا د ما د پلار زوی دی خو د ما هېڅ نه کېږي دا تو څه کېږي د ما د پلار زوی دی او د ما هېڅ نه کېږي دا خو نه معلومه خبره د ما ورور دی دا ورور دی لږ سوچ په وکړه د ما د پلار زوی د ما هېڅ نه کېږي ولاکه په دې پوه شو تصویر کې چوک دی ښه دا راته ووایه زر زر 5 ورې به راته وایې څه شین سوچ سور سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ اول شین دی که سور اول شین دی بیا سور شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ داوده. داود باید تعلیم نه کړی؟ یاره 12 خو شوی. که ماشه یوه پوښتنه کوم جواب به راکړه. کوشش به کوو چې جواب دیر کړو. هغه مو سره کومې اشارې چې د ورځې مو سره خوبیولی او د شپې مو سره ژاړي چې څومره زیات ژاړي هغه بیا مړ کوونې ته نږدې شي دا کوم شی دی یارم ډیوه خو به نه وي ډیوه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ زبیر. زبیر باید کوم ځای سره تعلق سره؟ میرواز. تعلیم نه کړی؟ څومره؟ یاره بی اوخه. ماشاءالله. یوه پوښتنه کوم جواب به راکړه. حجرې ته یو میلمه راولو په هغه دیوال باندې یو تصویر لګېدلی دی میلمه ته نه پوښتنه وکړه چې دا چوک دی تا ورته په جواب کې ویلو چې دا د ما د پلار زوی دی خو د ما هېڅ نه کېږي دا د تا څه کېږي ما د پلار زوی دی I don't know. سوچ وکړه I don't know. ورور خو کې ښه دا راته وایه 5 ورې به زر زر دی چې شین سوچ سور سوچ 5 ورې زر زر شین سوچ سور سوچ سین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ سین سوچ شور سوچ نه تیز دی بس یار. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ لال محمد. کوم ځای سره تعلق سره؟ میرواز سره. تعلیم نه کړی؟ څومره؟ میټریک هم ماشاءالله یوه پوښتنه کوم جواب به راکړه. انشاءالله وکړه اسانه یې هغه مو سره کومې شی دی چې د ورځې مو سره خوبیولی او د شپې مو سره ژاړي چې څومره زیات ژاړي هغه بیا مړ کوونې ته نږدې شي یا سوګی سوګی شپې ژاړي نو غوږونو ته خو بنګېږي نه نه خو بنګېږي ژاړي خو نه بیا مړ کېږي خو څه وایي بیا مړ کېږي که نه نه سوګی تا چې ته لیدلی دی هغه چې ته ژړېدلی دی خو فکر ته بنګېږي دا ژړ 5 ورې ته زر زر وایې چې شین سوچ سور سوچ 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 دا لوس سره والي خو څه السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی د کوم ځای سره تعلق سره؟ ابراهیم مې نوم دی بدامې سره تعلق لرم. تعلیم نه کړی دی ابراهیم بای؟ تعلیم نه دی کړی. بیخي یوه پوښتنه کوم جواب به راکړه. ویل نه مو سره یو ډان دی مطلب یو تالاب دی هغه کې مو سره د 10,000 روپیو نوټ پروت دی هغه نوټ به مو څنګه راخلي نه نوټ خو هغه خو بخورین شوی اوبو کې هغه نوټ دپاره به نو څه وایې خپله به ورکوځېږې خپله به ورکوځېږې خبره دا پوښتنه درنه کوم چې یو میلمه دی هغه تاسو حجرې ته راغلو او هغه په دیوال باندې یو تصویر لګېدلی دی هغه میلمه ته نه پوښتنه وکړه چې دا د څه کېږي تا ورته ویل چې دا د ما د پلار زوی دی خو د ما هېڅ نه کېږي دا د تا څه کېږي ما ورور کېږي تا ورور کېږي سوچ به وکړه یاره چې زما د پلار زوی شي نو ما ورور کېږي بیا د تا هېڅ هم نه دی ښه دا بیا بنځای ورور کېږي ښه 5 ورې ورته زر زر وایې چې شین سوچ سور سوچ شین سور سوچ شین سوچ سور سوچ زر زر شین سوچ سور سوچ زر دا چېرته یالی شو مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ امتیاز باید تعلیم نه کړی؟ تا نه د یوه پوښتنه کوم جواب به راکړه. ویلې نه مو سره یو ډان دی هغه کې مو سره 10,000 روپیو نوټ پروت دی هغه نوټ به مو څنګه رابوس نوټ دانر بستل نو بس هغه به نوټ خو به 10,000 نوټ چېرته دی رښتیا نشته مننه 5 ورې ورته زر زر وایې چې شین سوچ سور سوچ
شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ. مهرباني خو مرجان به اداره ته وایي که چېرته د عمران خان په ځای زه تا وزیر اعظم جوړ کړم ته به څه وکړې پاکستان کې؟ خبره داسې دی که نه ما خدای وزیر اعظم جوړ کړي زه به پوه شوې که نه ډېر ښکلي کارونه کوم څه خلک مانه خوشحال وي دوا ماته کوي. هغه ښکلي کارونه کې هغه یې څو کاره خو وښی هغه به داسې کارونه وي چې څومره د اجزان دي څومره دین دی څومره حکومت دی دا به ټول خوشحال وي او ډېرې دعاوانې به کوي د مو ملک غریبان به پوه شو مو ته دوا کوي څه دوا ګوره داسې سړی راغلی دی چې موږ ټول خوشحال یو. بسونه وچار کو الله رب العزت د مرجان حکومت د پاکستان وزیر اعظم جوړ او مو څه څوره پوه شوې که نه مسافران ورونه دي پاکستانیان هغو ته د ما سپیشل سلام علی په خپل وطن سبب روان که خپل وطن د خدای کامیاب کړي او ما سپیشل سلامونه یې ده که. مهرباني. السلام علیکم ملګرو پروګرام به تاسو لیدلی پروګرام به تاسو ډېر خوند اخیستی صرف زموږ د پروګرام مقصد دا وي چې تاسو په مخ باندې خندا راوستل چې کوم پروګرام کې موږ کوم سوالونه کړي د هغو جوابونه به موږ تاسو ته ښیو ټول نه اول چې کومه د پوښتنه مو دا کړې وه چې موږ سره یو طلاب دی یو ډان دی چې موږ سره 10,000 روپیو نوټ پروت دی هغه به موږ نه څنګه راباسو ملګرو موږ سره د 10,000 روپیو نوټ چې کومه دی هغه نشته دی. بل مو دا کوېسچن کړی و چې هغه موږ سره کومې شی دی چې د ورځې موږ سره خوبیولی او د شپې موږ سره ژاړي سوره زیات جوړي هغه را بیا مړ کوونې ته نږدې شي دا ملګرو موږ سره مومبتي دی او ته شمع بل مو دا سوال کړی چې د تاسو حجرې ته یو میلمه راشي هغه دیوال باندې یو پکچر لګېدلی د میلمه ته نه پوښتنه وکړه چې دا د تا څه کېږي تا ورته په جواب کې دا ویلو چې دا د مو د پلار ځوای دی خو د ما هېڅ نه کېږي نو دا د تا څه کېږي ملګرو د دې جواب ته هر چا ته پاتې هغه مو ته په کمنټ کې ضرور وایي وړوکی کې پوینټ دی لږ سوچ ورباندې وکړو ملګرو د ویډیو مقصد صرف د مو دا دی چې د موږ د ویډیو جوړول او د ستاسو په مخ باندې د خندا راوستل سپیشل د مسافرو دپاره انشاءالله نیکسټ پروګرام به چې کومه دی هغه به زموږ رمضان کې وي او که چېرته هم داسې کمن سینس کوېسچن معلوم وي نو موږ به تاسو ته د واټساپ نمبر چې کومه دی مینشن کوو هغه باندې موږ سره ضرور رابطه وکړو. والسلام.